اے بچي وی رسول الله مبارک ته هم چا د ګلونو هارونه نو چولي کنه رسول الله مبارک ته خلکو په خپو کې د ازغو هارونه چولو رسول الله مبارک ته خو په مری مبارک او پسټ مبارک پملا مبارک د خزلو غونته هارونه د اوخت لري غونته هارونه خلکو رسول الله مبارک ته چولي او بیا هم رسول الله مبارک د علم را رسول نو عالمان سری دا د انبیاء وارثان دي ګوره په دنیا کې یو سړی څومره په فخر باندې وای چې بای زه خو د پلاني صاحب زوی یم او زوی پرېږده هسې هم چې څه مسله راشي یا څوک وزیر یا سرکاري عهده باندې څومره خوند وله ورکوي خانجي پلاني ځای کې ودرولی یم فخر محسوسوي چېرې زمونږ خو څوک شته که نه نو ته ما ته ده ووایه صاحبه چې د بادشاهانو د بادشاه دربار لګېدلي هېڅ سفارش به نه قبلېږي هېچا سفارش به نه قبلېږي انبیا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر مبارک ته محتاج او په هغه ځای کې زه ته د هغه وارث وګرځو او ما ورته استه غړی ګرځو چې نن مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو زموږ سفارش به څوک کوي دا به رسول الله مبارک کوي او یوازې رسول الله مبارک نه یاد ساته د رسول الله مبارک د وارثانو مقام ووینه صاحب مونږ خبر نه یو چې زما رور بچی زوی عالم شي د ده به څه مقام روایاتو کې مختلف فضیلتونه راغلي دي روز د محشر به وي حافظ قرآن کاکا به راپاسي ځان سره به 10 کسان جنت ته بوځي حافظ به څه وبوځي 10 به بوځي شهید به راپاسي 10 کسان به جنت ته بوځي حاجي صاحب هغه حاجي صاحب چې حج قبول شوی مبرور حج والا دی به راپاسي 400 کسان به ځان سره جنت ته بوځي عالم به داسې ولاړ وي ګوري را ګوري یو خوا ګوري بل خوا ګوري الله کنه بنده ولې پریشان الله حافظ خلص بوتله شهید اویا بوتله حاجی صاحب 400 بوتله ما سره خو د خپل غم دې زب کم بوزم بوزم ځان سره الله ورته فرمای اے زما بنده تا دنیا کې زما د علم د پاره سخت برداشت کړی دي تا سره چې په دنیا کې چا هم مینه کړې ده هغه ټول جنت ته بوزم عالم سره د مینې صرف دا مقام دی ښه چې چا هم تا سره مینه کړې هغه ټول نن جنت ته بوځم ځکه خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت ته فرمایي که نه چې یا عالم شه یا څه شه عالم شه یا خادم شه خدمت وکړه خدمت زور ولا کوي خوراک څښاک ولا وړي کتاب ولا اخلي مصله ورته چې څه قسمه خدمت وي یا ورسره محبت وکړه یا عالم شه یا خادم شه یا ورسره محبت وکړه خو څلورم مه جوړې